قصې او د داستان په هکله ده. چونکه حضرت موسی علیه السلام د اسرائیلو د طبقې نه و او فرعون چې و دا مربوط و د قبطیانو په هکله، یعنې د هغو پادشاه او د هغو مشر و. اوس موسی علیه السلام د اسرائیلیو ملاتړ کوي. حضرت موسی علیه السلام د بني اسرائیلو ملاتړ کوي، ځکه بني اسرائیل د فرعون د ظلم او د وحشت او د بربریت لاندې راغلي ول. نو موسی علیه السلام د فرعون په کور کې ځوان شو او موسی علیه السلام د ډېر قوي مټو خاوند و او په دې باندې هم پوهېدل چې زه د بهر نه د فرعون کور ته راننوتلی یم، د فرعون د کورنۍ غړی نه یم، بلکې زه د بني اسرائیلو یو تن او یو فرد یم. په دې حال کې یوه ورځ له ماڼۍ نه د ښار په لور یو ناڅاپه موسی علیه السلام ګوري چې دوه کسان له یو بل سره په جنګ اخته دي. یو په دې و کې د بني اسرائیلو دی او بل چې د قبطي د فرعون قومي دی. هغه اسرائیلي د موسی علیه السلام نه د مرستې غوښتنه وکړه. موسی علیه السلام ولیدل چې د فرعون قومي چې قبطي دی هغه پر اسرائیلي باندې ملامت هم دی، خو ډېره هڅه یې وکړه چې هغه د قبطي د تیري مخه ونیسي، خو هغه بیا هم د تجاوز لاس په هغه اسرائیلي باندې پورته کوه. نو موسی علیه السلام بالاخره مجبور شه هغه قبطي یو څوک یا یوه څپېړه ووهه چې په پایله کې هغه قبطي د موسی علیه السلام په څوک باندې مړ شو. د دې پیښې په لیدو سره موسی علیه السلام ډېر سخت پښیمانه شو، ځکه موسی علیه السلام د قبطي د وژلو هوډ نه درلود او خپل د عمل